لسمه پاره د اول رکوع ده. ها صحيح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. فتیر آیتون مبارکو کې الله پاک د بدر د جنگ ذکر وک. دا جنگ د میدان نقشه الله پاک په خپل کلام پاک بیان کړ. په دې رکوع مبارک کې به الله پاک اسباب د نصرت بیان کړي. کله چې مجاهدین جهاد کوي او غواړي چې الله مونږ ته بری راکړي د بری دپاره اسباب وي. کله چې مجاهدین دغه اسباب خپل کړي نو الله به ورته بری ورکړي، او که دغه اسباب خپل نه کړي نو د الله پاک بری ورته نشته. بری ورته ولې نشته؟ ځکه د مجاهدینو سره د الله پاک مدد بیا نشته. د الله پاک مدد هله کېږي کله چې دغه اسباب څه کړي ورور خپل کړي. دغه اسباب ورور دا دي الله تعالی فرمایي ای مؤمنانو کله چې د کفارو سره مخامخ کېږي لپاره د جنگ جهاد کې مخامخ کېږي، اول کار دا وکړي چې ثابت قدم اوسېږي. ثابت قدم څه معنی؟ ستاسې زړه باید هم صاحب مضبوط وي او ستاسې قدمونه هم مضبوط وي. ولې چې زړه مضبوط نشي نو قدمونه نه مضبوطېږي. کله چې د انسان د زړه په تزلزل کې وي نو خامخا دا ټول بدن څه کېږي؟ خوځېږي، راخوځېږي، رپېږي. نو ته تفسیر لیکي چې مراد ثبات قدمي څخه دا چې هم زړه به مضبوط وي هم به وروره پښې مضبوطې وي. خوف او ویره به ډېره زیاته نه کوي. اول صورت دا د ورو ثابت قدمي به کوي. ځکه په دنیا کې څومره فتوحات چې کله کېږي هغه په ثابت قدمي سره کېږي. ثابت قدمي نه وي، ثبات نه وي، زړه کې اطمینان نه وي، هغه خلک بری ترلاسه کولی نشي. دوم خبره دا ده الله تعالی یو خاص اسلحه ذکر کوي مؤمنانو ته. داسې اسلحه چې هغه کافر سره نشته. دغه اسلحه دا ده چې الله تعالی فرمایي د الله یاد کوئ. په جهاد په وخت کې د الله یاد کوئ او ډېرې یادوئ، ډېرې یادوئ. اوس په دغه ځای کې د الله پاک یاد ذکر کوي. اشاره دې خبرې ته کوي کله چې یو سړی جنگ په حالت کې د ځان فکر وسره کله چې مؤمن ولګېږي د الله یاد کوي د خپل ځانه بیا غافله کېږي. چې کله ځانه غافله شو نو په انسان کې په خپله باندې اطمینان راغی، سکون راغی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله په یاد سره زړونه څه کېږي؟ مطمئن کېږي. نو د الله پاک یاد کوئ. د الله پاک یاد څه د الله تعالی فرمایي کثیرا ډېر کوئ. چیرته کلام پاک کې الله پاک د مانځه ذکر نه ده کړی چې مونږ ډېر وکړي، د زکات ذکر نه ده کړی، د روژې ذکر نه ده کړی، د بل عمل نه ده کړی، بلکې الله داسې ذکر کړی چې صحیح وکړي. بس صحیح وکړي ما سوا د الله د ذکر نه. چې د الله ذکر الله تعالی کلام پاک کې ذکر کړی ده بار بار. الله تعالی فرمایي الله ډېر یادوي. دینه معلومیږي چې د انسان د الله پاک د خپل بندگانو څخه مطالبه د چا د ذکر ده. ذکر اهم عبادت. هر کله چې اهم عبادت سم دا وجه ده چې الله پاک د ذکر د لپاره قیدونه او شرطونه ذکر کړي نه دي. د مانځه د لپاره شرطونه دي وروره، که شرطونه وي ښه ده، که شرطونه نه وي کار خراب ده. د ذکر د لپاره څه نشته وروره؟ شرطونه مرپونه نشته. که اودس ته وي وروره، که اودس ته نه وي، که مخ د قبلې ته وي، که مخ د بل طرف ته وي، که په کار باندې مصروف وي، که هر څه کوي، خو څه کوه؟ الله پاک یاده. وخت الله پاک ورته ټاکلی نه ده، شپه یې که ورځې، که په ولاړ یې، که په ناست یې، که په لماسته باندې څه کوه؟ د الله پاک یاد کوه. نو الله پاک د خپل ذکر د لپاره شرطونه او قیدونه لګولي نه دي او ذکر کوه. تر دې پورې چې انسان په حالت د جنابت کې ستاسې مخ نه د حیا وي، په ژبه د ذکر نه کوي، په زړه کې د ذکر کوي.
پزله کې دې ذکر کوي نو زله ذکر په یو ځای کې بندیز نه لري نو لهذا الله تعالی فرمایي فذكر الله كثيرا الله ډیر یادوه ځکه د الله د یاد په وجه باندې ستا په زله کې اطمینان راځي چې زله کې د اطمینان راغی پښې دې په خپله باندې مضبوطې شوې پښې دې په خپله باندې مضبوطې شوې دریم الله پاک دا خبره ورته ذکر کوي چې کله جهاد کوي د الله به معنی خپل نفس به نه معنی څه زړه دې غواړي مغه به کوي نه د الله به معنی د الله د رسول به معنی که مجاهد جهاد کوي لیکن د الله د حکمونو په خلاف باندې د الله د رسول حکمونه پکې د پخونه لاندې کېدل د الله پاک په حکمونه پخونه لاندې کېدل دا جهاد به څه فتح ولري نه که فتح ولري ثمره به ولري نه د افغانستان جهاد ثمره ولې نشته تر اوسه پورې د الله حکمونو د الله د رسول طریقې پکې څنګه دی وروره پخونه لاندې که چېرته نه د انقلاب دوره نه اوږدېده 40 کاله نه اوږدېده دا به وختي فیصله شوی به الله به اسلامي نظام راوستی او تر اوسه پورې خنډونه ورځ په ورځ باندې خنډونه پکې زیاتېږي مشکلات کې زیاتېږي څه شوه مشکلات به لري وحود قصه خو تاسو ته معلومه شوه چې معمولي مخالفت باندې څومره غټ شکست میلاو شي څومره تکلیف صحابه کرامو ته میلاو شي پیغمبر اسلام ته میلاو شي د پیغمبر اسلام مبارک څومره اقربا پکې شهیدان شو نو خبردار شي واطيعوا الله واطيعوا الرسول دا الله بمانه دا الله د رسول بمانه داغه د حکومت لاندې بس کې ورو جهاد وکړي ته بیا کامیابیږي څلور شرطونه سوکا پنځم شرط الله دا ذکر کوي چې آشنا کړه چې جهاد کوي یو بل سره به مخالفت نه کوي یو بل سره به مخالفت نه کوي جنگ او جګړې به خپل مابین کې سره نه کوي ولکه جنگ او جګړې مو کړې څنګه به شي بیتمادی به منځ کې راشي چې بیتمادی راشي قوت بم ختم شي کله چې لس کسان رواني په یو ځل باندې رواني دا هر یو وای چې زلس نه پري دا هر یو وای چې زلس نه پري ولکه زما باندې گزار کیږي دا لس نه پر نه پر ټول ما سره سړي ملګری څه شو کما باندې وار کیږي دا لس نه پر زما ټول دفاع ګرځي اند څه ده کنه او کله چې لس نه پرو کې ورسي به اختلافي دا هر یو دا لس نه پر ځان یوم نه غني ومنګ اس نه یو بل ته ګوري یو بل ته ورڅکي ورکندي بس نو لهدا جګړه مکوي د افغانستان کې مشکلات هم دغه پیدا شو کنه اول په تنظیمونو وېشل شو او کله چې په تنظیمونو وېشل شو بیا جنگونه پکې شروع شو ما بیني د الله نصرت او د الله پاک مدد څنګه شروع لاړ ولا تنازعوا الله تعالی فرمایي بل سره جنگونه مکوي ولې بوزدل بشي ځکه یو بل باندې بیتماد بیا کنه هر کله یو بل باندې بیتماد شوی لهدا هر څه په کې باسي هر شابه په کې باس زر کسان چې په سلو کسانو ورسي او په خپل منځ کې زر کسان بیتمادي په سلو کسانو زور لري نه لري شپږم شرط الله پاک دا ذکر کوي چې آشنا صبر وکړي کله چې واړه سي اختلاف ختم سي جګړه ختم سي صبر وکا څنګه صبر وکا مثال په ډول باندې موږ لاس نه پري یو ځای ته ځو زویم په موټر کې ځو دی ونه پیاده ځو ابل وسنه په ډاټسن برا وړ ابل وسنه کریډو برا وړ ابل وسنه ټوډیان بدلان راوړ دا ځای جوړه شوکه که خپل ضمیر قربان کم خپل خبره قربان کم دتانه تا ول سي پلانې شي او ما ول پلانې شي زو تیر سم خبره نستا خبره ته تابع شم صبر مې وکړم چې صبر وشي په خپل اتفاق راځي کنه د افغانانو کې ول اتفاق نسته صبر نشته کنه صبر کې نشته یو سره خپل دریز نه وړي صبر نه کوي ځکه مشکلات دور دي الله تعالی فرمایي صبر وکړي کستای و خبر استاد نظر نه مخالف او خیر ده خپل خبره باندې مې کېږم په خپل خبره ټینګېږم مسله په خپل باندې حل شي او که زه وایم چې نه دسې کو او ته وایې دسې کو فکر ورسېده نو لهذا مشکل خو جوړ ده کنه من قال انا فقد وقع في العناء چاول زیم او تاول زیم نه بته نه بزیم
او که ما ویل ته او تا ویل چې ته هم به ته هم به زی فکر مرسه. نو لهذا دا شی بیا صبر غواړي چې خپل دریز نه اوړي بل چا دریز عملي کوي څه غواړي ورونه صبر غواړي. صبر کوي ولې ځکه د الله مدد سره د چا نه ده صابران. په دې دوه آیاتونو مبارکو کې اول آیاتونو مبارکو کې شپږ اسباب د فتح الله ذکر کړي. کدا شپږ شیان وو فتح او برای به وي، کدا شپږ شیان نو کار وسنګي ور ګډ وډي. الله دې د شپږ شیان په من کې راوړي. ورسته الله پاک فرمایي ګوره خبردار کله چې جهاد ته ځي په خپل ځان بروسه نه کې، کبر او لوی بنه کې، څوره عدد در سره وي څوره شماره در سره وي دې ته نه ګوري زه دوره عدد او دوره شماره لرم. مشرکان چې کله راوتل ابا سفیان چې کله جواب ولېږه مکې مکرمې ته چې اشنا ځان راو باسي که خپل مال بچ کوي. ابو جهل ډیر په کبر او په غرور باندې را روان شو، ځان سره جنکی را روان کړي چې هغه ګډاګانې کې لار کې فکر ورس په کبر باندې را روان شو. د کبر انجام څور ذلت او شکست. الله تعالی فرمایي خبردار دا رقم کار ګورونه کوي کبر او د لوی په خاطر باندې به روانېږي. روسته به الله پاک دا خبره ثابته کی. الله پاک به یو واقعه مونږ ته بیان کی. او واقعه د سوا په څلورم آیات کې واقعه مونږ ته الله تعالی بیان کی. او واقعه مطلب دا لسی ګوره د شیطان وسوسونه ډډه کوي. په جهاد کې د شیطان وسوسونه څه کوي؟ ډډه کوي. شیطان به ډېر وسوسې دراچی وسوسې نه مانی. مثال الله تعالی مثال مونږ ته بیانوي. کله چې ابو سفیان اطلاع ولېږله مکې مکرمې ته ابو جهل زر کسان تیار کړ. ابو جهل سره سوال پیدا شو چې اشنا موږ خو وځو بدر ته ځو وځو خو دلته موږ سره مقابل څه د بنو بکر قبیله موږ سره مخالفه ده. دا زمونږ دوی له دغه نه قتل کړی د مکیوالو د بکر د قبیلې نه یو قبیله وه د بکر په نوم د هغې نه قتل کړی. اسنه چې موږ داسې وځو ورور او د بکر قبیلې خلک راسي په مکه راسي ورور ټول مځانه او ماشومان ټول ورڅ کي ټول مړه کي مالونه ټول چور کي مکه چور کي. سوال سره پیدا شو یو دم خلک حیران شو څوک وځو مال پسې وځو که زونو اسنه د خلک رانش حیران شو. چې کله حیران شو په دې واقع شیطان راغی د بکر دغه قبیلې د چانس دوی یې راکوله. د قبیلې مشر سراقه بن مالک شیطان د سراقه بن مالک په شکل باندې راغی او لښکر ورسره د ورور. ابو جهل ته ویل چې اشنا زه تا سره ملګری یم. علمانه بالکل خوف و خطر مې محسوسه و د قبیلې نه خوف و خطر زه دغه ټولو ضامن یم. شابه قدم بړاو محکزه. ابو جهل مطمئن یو طرف ته زر کسان د کفارو ابو جهلو بل طرف ته شاته چې د شیطان ولګي خپل لښکر پیریان څه کړو ځان سره ملګري شیطان ځان سره ملګري په شکل د انسانانو باندې. شیطان خپل شکل د سراقه بن مالک په شکل ځان کړی دی هغه په شان د ځان برابر کړی. ما رقم تراغه ورو برخه واخسته مجلس کې ویل چې تاسو سره ملګری دوی را روان شو اشنا راغله بدر ته شیطان مو سر راغی د حارث په نوم باندې یو کافر دغه په لاس کې لاس ور کړی. کله چې یو طرف د ابو جهل لښکرو انساني شیطانان بل طرف ته د ابلیس لښکرو دا مر سره روانو. الله پاک په دغه ځای کې ملایکې نازل کړي. دا ملایکې خو ځکه راغلي کنه دا ملایکې ځکه راغلي بدر ته دوی خو راورسېده الله پاک فرشته دا نازل کړ. کله چې فرشته راغلي جبرئیل السلام راغی دلته د پیریانو او د شیطانانو فرشته ولیدلې د ابلیس سره څوک ولې فرشته ولیدلې او ډارې سوی چې اسنه هم نسوځي او یل کړته الله سي ورکړ د حارث په لاس کې لاس نه راکش کاږي او کلک د لاس ته ونه څه کوي چې روانه ابلیس ولګي د حارث پر شنه کې وو و اني ارى ما لا ترى ما غسور د سغتان دل سره د لخرنا میدان پرې خو یو طرف ته ځلک وسوسه ورته چول په شیطانی طریقه باندې پټه طریقه
بل طرف ته شیطان ولګېد د بني بکر د قبیل سردار په شکل ځان جوړ کړ او ځان سره لښکر روان کړ په شکل د انسانانو. کله چې فرشتي ولیدلې ابلیس وتښتېد. چې ابلیس کله وتښتېد نو الله پاک وفرمایل موږ ته خبردار د شیطان وسوسې مخه وسوسو ته خیال مه کوئ، د هغه وسوسې مه منئ. شیطان تاسو سره وعده کوي خو وعده ګوره د غرور او د دوکې وعده تاسو سره کوي. خبر ده فکر مه رسوئ. کله چې دغه ابو جهل د بدر نه ابو جهل مالته خوندي شو، دا نور چې کله بیرته واپس راغله مکې مکرمې ته او داخله د سراقه بن مالک سره مخامخ شو. مکېواله سراقه ته کنځلې وکړې، ستا خو ته موږ په شکست سره مخامخ کړو، موږ د مشکل سره مخامخ کړو، راغله موږ سره وعده وکړه، ژمنه دې وکړه او بیا د میدان پرېښود راوتښتېدلې سره د لښکر نه. ولې؟ سراقه ورته رسې وروره زه له سره تاسې نه خبر نه یم، تاسې کله تللي یاستئ کله راغلي یاستئ، کله چې مکې ته راغلی زه خبر شوم چې دا خلک لاړه او راغله او دومره شکست یې وخوړ. زه څه خبر یم؟ کله چې معلومات د خلکو وکړو دا خبره معلومه شوه چې دا خو شیطان و، سراقه خو په خپله باندې نه وکړه. له دې نه دا خبره معلومېږي چې اشنا کله چې یو سړی را پیدا شي او سړی ډېر عجیبه سړی دا خلک شاته منډې پسې وهي او بزرګ راغی پلانی راغی چې څوک هم پېژندلی نه وي هغه پسې منډې وهل نه دي پکار. څه پته لږ شیطان راغلی که انسان راغلی. کله چې د چا تعارف نه وي شوی، د چا معلومات نه وي شوی، څوک ونه پېژنې نو هر چا پسې منډې وهل څه کول نه دي وروره پکار نه دي. نو الله تعالی به دا خبره ورته معلومه کړي چې ګوره د شیطان وسوسې څه کوئ مه قبلوئ. د شیطان وسوسې دا ستاسې د درس څه شو وروره خلاصه شو. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا لقیتم کله چې تاسو مخامخ شئ فئة د ډلې د کفارو سره، اذا لقیتم کله چې تاسو مخامخ شئ فئة د ډلې د چا سره؟ کفارو سره. نو څه وکئ؟ فاثبتوا تاسې ثابت قدم اوسېږئ. فاثبتوا تاسې ثابت قدم هم زړه مطمئن هم پښې مطمئنې کوي مضبوطې کوي. فاثبتوا ثابت قدم اوسېږئ. اول د فلاح او د کامیابي شرط دا ده. دوم واذکروا الله یاد کی الله لره کثیرا ډېر. واذکروا الله یاد کی الله لره کثیرا ډېر. دا کار ولې وکړئ؟ لعلکم دې دپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ. لعلکم دې دپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ. دریم شرط واطیعوا الله د الله په خبره ومنئ ورسوله د الله د رسول خبره ومنئ. د الله او د الله د رسول خبره ومنئ. څلور شو. پنځم شرط ولا تنازعوا د یو بل سره جګړه مه کوئ، د یو بل سره مخالفت مه کوئ. ولا تنازعوا د یو بل سره مخالفت مه کوئ. ولې؟ که مخالفت مو که فتبشلوا بزدله بشئ بزدله بشئ فتبشلوا بهمته بشئ فتبشلوا بهمته بشئ. ولې بې اعتمادي به منځ کې راسي. سره د لښکر نه به ځان یو ګڼې، ځان به یو ګڼې. دا کوم کورنیو کې چې اختلاف خپل مابین کې یو بل باندې اعتماد نه وي هغه سړی یوازې بیخي له سره قوم نه لرم داسې کار پاچا سره هېڅوک نه لره ځان یکتا ګڼي. الله پاک فرمایي وتذهب ریحکم او لاړ بسي هغه طاقت ستاسې، لاړ بسي هغه طاقت ستاسې به لاړ سي. شپږم شرط واصبروا صبر کوئ. صبر کوئ. ولې؟ ان الله الله پاک مع الصابرین د صابرانو سره ملګری ده. د الله مدد چا سره ده؟ صابرانو سره. ولا تکونوا تاسې مه کېږئ ښه جهاد چې کله کوي شپږ خبرې خو به دا لحاظ کې وساتئ. خو چې کله وجه داسې به نه وایي چې اشنا موږ ښه په اتفاق و اتحاد باندې یو ذکرونه هم ښه کوو موږ به خامخا کامیابېږو. کبر به نه کوي ګوره لویي به نه کوي بلکې څه وکړئ ولا تکونوا تاسې مه کېږئ کالذین په څېر د هغه کسانو خرجو چې دوی وتلي وو خرجو چې دوی
وتلیو من دیارهم د خپل کورو څخه بطورن په تکبر باندې بطورن په څه باندې تکبر باندې دا څوک ابو جهل او ملګری ورئاء الناس لپاره د خودل د خلقو د پاره وتلیو ورئاء الناس لپاره د خودل د چا خلقو ويصدون خلق من کول عن سبيل الله دلال د الله نه خلق من کول د الله دلال والله الا پاک بما په هغه څه يعملون چې دوی کوي محيط الله تعالی ګرا چون کده الله تعالی د فیصلې نه د خلق وتلی نشي د الله د حکم لاندې دي د خلق بل خبر کله چې جهاد ته ځي وسوسونه ډډه کوه د شیطان وسوسې بدر اچي شیطان وسوسې نه منه وزياد که هغه وخت زینه چې خیسته کلهم د کفار لرا الشیطان شیطان اعمالهم کارون دي وزياد که هغه وخت زینه چې خیسته کلکم تاسو لرا الشیطان شیطان اعمالهم کارون دي شیطان دوه کار وکړه یو کار دا ورته کړ د لشکره ولید مجهز او د خپل لشکره مسره ملګری نو شیطان دی خلق ابو جهل ته ول سي آشنا په دنیا په خلقو کې د سیو طاقت نشته چې تاسو مغلوب کی دنیا کې د سیو طاقت نشته چې تاسو مغلوب کی بالکل بیغه منورځي یو خبر دا وکړه دوه خبر دا ورته چې آشنا ز تاسو سره مددګاری مګوره تاسو سره سیم مددګار تاسو سره کوم لهکر ځان سره واستي نو کله چې کفار د مشرکانو ډلې سره مؤمنانو د مشرکانو ډلې سره مخامخ شوه او شیطان چې د فرشتي ولیدل نو یل کړم بیا شاته نه کتل او بیا دا ولې د الله نه یریږم تیخ تبانه بیا لا ګوره وقالوا لشیطان لا غالب نستاسوک چې غالب سی لكم پتاسو باندې اليوم ننرز من الناس په خلقو کې لا غالب نستاسوک چې غالب شي لكم پتاسو باندې اليوم ننرز من الناس په خلقو کې دنیا کې د طاقت نشته چې تاسو څه کی مغلوب کی بل واني ذسما جار لكم غوندې استاسي منظم مددگار استاسي جار غوندې ته وای غوندې د غوندې سره کومک کی معنا جار لكم استا مددگار ما استاسي مددگار فلما اركلا تراءت الفئتان كلشور دلدوار دلو فلما اركلا تراءت الفئتان چې مخامخ شو دواړه ډلې د مؤمنانو د چا مشرکفارو فلما اركلا تراءت الفئتان چې دواړه ډلو خپل منځ سره وکتل سره مخامخ شو کنه سره لیدل نکس على عقبيه شاتس بخپل پوند باندې شیطان نکس على عقبيه شاتس بخپل پوند باندې شاتس معنا شاته ګیر ولګو کله چې هغه حارس په لاس کې لاس ور کړی هغه تر څکه چیرته روانه وقال الشيطان ولي اني بريء بزاري منكم استاسنا اني بريء بزاري منكم استاسنا اني ارى ما ولد ما هغس لا ترون استاسنيني ما ولد هغس ستاسي نيني اني اخاف الله زد الله نيريغم والله شديد العقاب الله سخت عذاب ورکون لکه څنګه چې شیطان د کفارو سره څونه کړو رحم کا او پاونه کړل دا زمون په وګو باندې شیطان سپور ده داو کو امیدونه اورره وګدو امیدونه کله چې آشنا تر اخر سلګي په د شیطان لمن سره مرګري کله چې د اخر سلګي نږدې سي په دې پوښتنه آشنا سره نور لاړ بیا وای اني بريء منكم استاسنا بيزارين خپل کار کو خپل کار الله دې توفیق راکړي نن پاریپور کې